دوه کاره به کوو، یو به تعلیم یو به کاروبار بزنس، نور به شی نه کوئ. مننه، خوشحاله قربان. ډېر زما ویډیو کتونکي والا لیدل را سره وکړله، ښه خوند یې وکړي. د چا سپي د ګوردو دوا ځه ودرېږئ، سم هلته ودرېږئ. مننه یا شی مله تداوینس شی لا ولا کوه که پرېږده ما ولا خسه ده موږ ولا که شی لا یا بس راوړه فضل افغان بس ټیک زم نه غلط یا صحیح وره بس افغان دی ورسره یاد کی بس صحیح سوال. مننه ټیک ټاک موږ ډیر خوند راکړي، مننه ماشاءالله ډیر مزداري. مننه دغه وتلی ډیر خلک په مانس کې څنګه مانس وتلی. مننه زه څه طریقې ورودان زه د دې یو عکس واخلم ګره خارام په لین کې راته وای ایسه سره نږدې سي یار چی شو کوم ویډیو جوړه کوم که تصویر ویډیو نه ابا سید دا زموږ د پښتون قوم نوی جنریشن نوی مستقبل دی. یا کپڑے مشوره یو تصویرانو ویډیو ډیری ما اخلي، سبق به وایست، تعلیم به کوي، د پښتون قوم خدمت به کوي. صحیح دی. او یو گیم ډیر ما کوي، کم یو د پبجي ما پبجي ما کوي، دوه کاره به کوي، یو به تعلیم یو به کاروبار بزنس، نور به شی نه کوي. بس ولاړ دا تمیم کې راوستل تمیم کې تیمی لا ګوري او الله ته ګوري که نه ګوري او دا دې سمې کې تور سره ودرېږي دا دی بس تیبم کې راول ولاړو خدای دې ښه دلې وروره ښه ساعت مې تېر سلو. ډېر زما ویډیو کتونکي والا لیدل را سره وکړله، ښه خوند یې وکړي. بس پیژنې فیسبوک ټیک ټاک هر شي کې نور ښه یې صحت ښه سبق وایه سیم کې بس سبق وایه. دا ټیک ټاک فیسبوک دا شان مه چلوه ډېر ښه دی. یا ماشوم په ماسک کې وپېژندله وایي فضله اوس ځم وروره ملګري ګوره ستاسو له هغو له ځان ورس کوم. ښه له خیره اوس دا دی دې ځي له رالم برته ټوله کازمنان ناستې وروره دوی چکه کوي، دوی د چکې څخه خوندونه دا قسم نو ډېر ګروپونه ناستې ای اکاز ویسې دي ای هندوانه دی راخلي ماته یې ما تا ته وویلې چې غره له درځه دلته دومره رش دی د ما څه به بېزاره سي دلته ما ته خلک راسره روان کړي تر دا ځای دې بېزاره کړلو اوس ما چې کار دې موږ نه وړکله راورسول یا ما و دوی د اډوانس کې لا مال یو کوټې له نه ځو هلته ما سره ډېر ځوانان ډېر خلک مینه لري نو وروره هغه باید تصویران ویډیوګانې ستی به ټیم ځای سي خبر یې نه ماله اوس مې داسې ذلیله کړله دومره ستړي سلو یاره فضله موږ ډېر غلطي وکړه چې مې راوستلې. دا ځوانان کوم ځای یاست؟ د پښتون آباد. پښتون آباد کې زما ویډیو کتل کېږي. مننه خوشحاله قربان هر څه راوستي خدمت خوشحال مننه. د دوی سره مې یو عکس هم واخیستې د پښتون آباد ځوانان دي.